که هند او پاکستان سره ښکر په ښکر شي نو کوم یو به مات کړي؟ د دوی پوځي ځواک ته لنډه کتنه. له دویمې نړیوالې جګړې او د ملګرو ملتونو له سازمان د جوړېدو وروسته د اوسني بنګلادیش او پاکستان په شمول له هندوستان یوه ستره وګړیزه او پراخوالی لرونکې برخه له جلا او د پاکستان نوم ورکړل شو. د پاکستان په نوم نوی جوړ شوي هیواد ته په 1893 زیږدیز کال کې له افغانستان څخه جلا شوی پښتونستان هم د دغه هیواد برخه شوه، خو په 1901 زیږدیز کال کې د هند او پاکستان ترمنځ له جګړې وروسته په خپله پاکستان تجزیه شو او بنګلادیش ورڅخه لاره بیله او مستقل هیواد شو. له هغې لومړۍ ورځې بیا تر نن د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر د شخړو او تاوتریخوالي سیمه ده چې دواړه یې د خپلولو هڅې کوي. د کشمیر پر سر هند او پاکستان 3 ځلې مخامخ سترې جګړې کړي او همدا ډول د همدې کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو سیاسي، ډیپلوماټیکي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې خړې پړې شوې دي او تازه دواړه هیوادونه سره سنګرونو ته دننه شوي دي. دلته د هند او پاکستان پوځي ځواک ته لنډه کتنه لرو. لومړی د پوځي ځواک لپاره ځانګړې شوې بودیجې. هندوستان خپل پوځ ته په 2018 زیږدیز کال کې 950 میلیارډ امریکایي ډالر بودیجه ځانګړې کړې وه، په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ خرڅ په یاد کال کې د 11 میلیارډ امریکایي ډالرو زیات نه و. هند د پاکستان په پرتله 15 ځلې ډیر خرڅ په خپل پوځ کوي. اټومي ځواک. د اټومي ځواک په برخه کې بیا پاکستان نه هند وړاندې دی. په 2018 زیږدیز کال کې د پاکستان د اټومي سرګلولو یا وارهیډ شمیر 150 او د هندوستان د اټومي سرګلولو یا وارهیډ شمیر 140 و. انساني پوځي ځواک. هندوستان د پاکستان په پرتله 2 برابره انساني پوځي ځواک لري. د هند د پوځي ځواک شمیر 1,42,000 کسان دي چې په دې کې 70,000 بحري او 120,000 هوایي ځواک هم شامل دی. بیا د پاکستان د انساني پوځ ځواک شمیر 580,000 تنه دی چې 30,000 بحري او 80,000 هوایي قوه ده. سترې وسلې. هندوستان 3,515 ټانکونه، 215 چورلکې، 9,919 توپونه، 310 غروال لیږدونکي ګاډي لري. پاکستان بیا 2,419 ټانکونه، 150 چورلکې، 4,402 توپونه او 1,615 غروال لیږدونکي ګاډي لري. بحري ځواک. هندوستان یوه ایرکرافټ کریئر بیړۍ، 14 سب مارینز بیړۍ، 14 ویجاړونکي یا ډسټرویر بیړۍ، 14 فریګیټس بیړۍ، 106 ګزمه کوچنۍ بیړۍ لري. د هندوستان د بحري ځواک په مقابل کې پاکستان ایرکرافټ کریئر بیړۍ نه لري. سب مارینز بیړۍ یې 8 دانې دي. ویجاړونکي یا ډسټرویر بیړۍ نه لري. فریګیټس بیړۍ 9 دانې او ګزمه کوچنیو بیړیو شمیر یوازې 18 دی. هوایي ځواک. د هندوستان په هوایي ځواک کې کامباټ ایرکرافټ شمیر 814 او د پاکستان د کامباټ ایرکرافټ شمیر 425 دی چې د هندوستان د کامباټ ایرکرافټ شمیر پرې 2 برابرې زیات دی. نو په پایله کې ویلی شو چې د پوځي ځواک په پرتله کې که چیرې هندوستان او پاکستان سره د جګړې ډګر ته دننه شي نو پاکستان نشي کولی چې له هند بریا ترلاسه کړي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.